اسلامي لارښوونو نو بیانونو کتو لپاره زموږ چینل اسلامي لارښود ضرور سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ستنه کړی د چې ډېر درود ویل د دې ثواب. محترمه ځان درود خپرونه او پاکي پر وضاحت د دې موږ کړی دی، خو بیا مې چې پوښتنه کړې ده لږ څېړنه به ورباندې وکړو. ابن حجر رحمت الله مبارک وایي ډېر درود ویل دا سبب دی دپاره د محبت ملایکو، چې ملایکې د انسان سره محبت پیدا کړي، ځکه یو قسم ملایکې د الله جل جلاله مقرر کړي دي، هغه صرف درود لیکي باقلام الذهب، د سرو زرو کلمانو سره یې د سپینو زرو په کاغذانو باندې لیکي. او هغه خلکو ته چې هغه درود وونکي دا اواز کوي ملایکې داسې اواز ورته کوي، وایي زیادت وکړئ زادکم الله، په درود کې زیادت وکړئ الله به د رحمت زیادت پر تاسو باندې وکړي. او دغرنګه یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي مساجدو کې بعضې قومونه خلک ناست وي، د هغو ناستپویه ملایکې وي، کوم وخت چې دا خلک ورک سي دې طلب کړي څه سو، که مریضان سو ملایکې پوښتنه کوي چا پلانکی خوا یې ډېر درود وایه اوس نو څه سو، او که یو تکلیف ورپېښ سي دوی د هغو کمک او معاونت کوي. او کوم وخت چې دا خلک د درود په خاطر سره کښېني درود وایي ملایکې د رحمت باندې را نازلیږي، حتی د اسمان په کنارو پورې وي. بأیدیهم قراطیس الفضة، په لاسو کې د سپینو زرو کافي و کتابچې وي، او اقلام ذهب د سرو زرو کلمانو سره یې درود لیکي. نو دوی داسې وایي اذکرو ذکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په درود سره رحمکم الله، الله دې په تاسو باندې رحم وکړي. د دې درود ویونکو درود لره د اسمان دروازې خلاصې شي او د دوی دعاوې قبلیږي چې ډېر درود وایي. او حور العین په جنت کې چې کوم ستر نعمتونه دي د انسان دپاره، هغه حورې و د خپل خاوندان ته ګوري، ورمعلومیږي چې دغه څوک په راتلونکي کې ما لره. او بل دا سبب دی دپاره د شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي څوک چې درود ډېر پر ما باندې وایي کنت له شفیعا و شهیدا یوم القیامة، زه به د هغه دپاره شاهد او شفیع سم. شاهد به د دې سمه چې دا مؤمن دی، شفاعت کوونکی به د دې سم چې کوم ګناهونه یې کړي وه هغه به الله جل جلاله ورمعاف کړي. نو په ځای درود خپرونه ګوره محترمه، په دې کې موږ وضاحت پوره کړی دی، تقریبا دا 2 کاله کېږي د ځای درود خپرونه شروع ده. نو هغه له سره واوره انشاءالله. موږ تعلیم القرآن په نامه باندې ویب سایټ جوړ کړی ده، ژر د چې نشر بې کړو، په کې به انشاءالله ټولې خپرونې تاسو ته وړاندې کړول شي. الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود، صفحه 145. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.